वालेकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به عزتمندو نوې ویډیو کې درته هرکلی ویم. عزتمندو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د چارسده سرډیرو سره تعلق لرونکي د شپږو خویندو یو ورور چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. آیا دا یې ولې قتل کو او د قاتلان څوک د پلار او مور د قاتلانو باره کې څه وایي؟ مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په د روشنی کلیک چینل کې نوی وئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې کوي. مرګرو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. چارسدې سرډیرو سره تعلق لرونکي یو ښایسته د 13 کالو ځوان او د شپږو خویندو یک یو ورور چې نن چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. پلار یې چې کله انټرویو ورکوله نیوز والا ته ډیر زیات وژړل او دا خبره کوله چې زما د چا سره هیڅ قسمه ظلم او زیاتی نه او زما ته خو د څلورو لوڼو نه پس الله پاک یو زوی راکړی او د هغې نه بعد مې بیا دوه لوڼو شي. زما خو ډیر نیازمین او ښایسته زوی او با اخلاقه زوی د چا سره هیڅ قسمه ظلم او زیاتی نه و کړی. نو آیا دا دومره ظلم او زیاتی زما سره ولې وشو؟ زما خو د خدای نه بعد دغه یکی او اسره وه چې هغه زما زوی او ډیر زیات یې وژړل او وایي زه به لیونی شم ځکه چې زما د یکی او زوی چې د ده په وجه باندې به ما ژوند تېرولو او زما نورې شپږ لوڼه دي چې هغه خو ښځې دي او د پردي کور والا دي. نو د دې لپاره حکومت او پولیس ته زما دا درخواست دی چې دا زما قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړلی شي او دوی ته دې پانسي ورکړي ځکه چې زما د ګل په شانتي یو زوی او هغه هم زما نه لاړو. دا د غالک د پلار خبرې وي. امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښ شي. نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.